بعض خلک وی د عالمانو څه کړي دي مې دا که یو ناپوه او جاهل سړی او کافر ووایي نو ټیک تا خو هوښیار دی دا خبره نه کوي هغوی دا دین تاله راورسو که نه د حضور پاک نه 1400 کاله وشو که دې عالمانو خدمت نه وې کړې دا هر څه به اوس ختم و والله که عقیده به دې خرابه وه عمل به دې خراب و گفتار به دې خراب و کردار به دې خراب و حالت به دې ټول ګډوډ و دا شکر دی چې دا مونږ ښکلې عقیده او ښکلې عمل او ښایسته اخلاق لرو زما قسم دی دا د علم او د عالم برکت دی او دا ډېر محنت دوی کړی دی زمونږ دا احادیثو کې بعضې استادان دي امام مسلم رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی دی او یو کتاب یې لیکلی صحیح مسلم مونږ په مدرسو کې هغه ښودلی کېږي امام بخاری رحمت الله علیه کتاب د بخاری شریف هغې پسې 2 نمبر مرتبه لري نو چاته د مسلې تپوس وکړو نو دا هغه یو حدیث یا مسله نو دی هغه پسې کتاب راواغېسته هغه کتاب ورپسې ګوري خوا کې ورسره د کجورو تیلی پرته وه نو کتاب هم ګوري مسله پکې ګوري او یو کجور هم خوري کتاب ګوري یو کجور هم خوري لګیا دی کتاب هم ګوري یو کجور هم خوري مسله پیدا شوه خو چې پیدا شوه دونه په ځان نه پیدا دومره کجورې خوړلې وې چې د هغې کجورو د لاسه غریب وفات شو په ځان نه پوهېده په دې علم په دې طلب کې دومره ورسه شوق کې و د شاه ولی الله رحمت الله علیه زوی د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه لګیا دی درس حدیث کوي او دا هغه زمانه و چې شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه اخیری زمانه وه بالکل اخیری وخت نو دا حدیثو د درس په دوران کې اوبه غوښتې هلک ته ورشه زمونږ د کور نه ماله اوبه راوړه هلک راغې دروازې وواله او اواز یې وکړه وی شاه عبدالعزیز صاحب تږی دی اوبه غواړئ اوبه راکې درس یې بند کړی دی شاه ولی الله صاحب محدث دهلی اخو ځان له یو لوی د علم غرو احادیث هندستان او پاکستان ته دې سړي راوړي دي زمونږ چې څومره د حدیثو استادان دي د هغې دارومدار د سند دقه دی دته زمونږ سند رسیږي او د هغه نه بره بیا هغه د عربو د شیوخو نه احادیث زده کړل او هندستان ته یې راوړل هندستان او پاکستان یو وطن و هغه زمانه کې نو چې اواز یې واورېده وی شاه عبدالعزیز صاحب تږی دی او د حدیثو درس یې بند که او جي لږې اوبه والا راکې شاه ولی الله صاحب اوهو افسوس د کوره مې علم لاړ ختم شو علم ختم د کور نه دا حل دی د حدیثو درس یې بند که اوبو پسې هلک رالیږي دومره بیادبي الله او زمونږ د حدیثو طریقه دا ده د استادانو چې دی به درس نه بندوي هر څوک میلمه چې راغی دی به ښه په ارام ناست چې اوزګار شي بیا به ورسره خبرې کوي دی به د دنیا د کار دپاره د رزق او د ډوډۍ دپاره د اوبو دپاره درس نه معطل کوي درس به نه بندي خپل درس به جاري ساتي البته که ډېر ضرورت دی لکه بعضې وخت یو انسان جب او چیږي او درس نشي کولی او د تقریر دوران کې یا د درس دوران کې ګوټ کوي نو دا بېله خبره ده د درس بند کو بغواړي اوهو بس ادب ختم کور نه مې د علم جنازه ووته نو بیبي ورته وی صبر وکړه زر فیصله مه کوه صبر 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 چې زر فیصله ونه کې نو اوبې راواغېستې جام کې واچولې او سرکې پکې واچوله سرکه چې اوبو کې واچې اوبه تروي شي او سرکې سره د اوبو خوندم بدل شي پته لګي سرکې واچوله هلک لی ورکړې ورشه د اوبو والا یو سا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه اوبه وڅکلې او درس یې جاري وسات چې کور ته راغې نو مور ته تپوس وکړه بچې تږي وي او مور ډېر زیات تږي وم نو اوبو پسې د هلک راولېږه او درس دې بند کوي مور ډېر تږي ومه واقعي اوبو پسې مې هلک راولېږه وی اوبه دې وڅکلې وی او وی څنګه وې وی اوبه وې که نه وی خوند دې څنګه و وی د اوبو وی یو شان دې وڅکل یو شان مې وڅکل وی څه پکې زیاتي خوند مندو که نه وی هېڅ باندې نه یم پېښه وې شاه ولی الله صاحب ته وی بچی د کور نه د علم جنازه حضرت نه ده وته
نه ده وته بچې د انتهایی تږي و ځکه اوبه غوښتې دي سخت ضرورت ورته ځکه اوبه غوښتې دي دومره تږي دی چې په اوبو کې د سرکې په خوند هم نه دی پېښ شوی ما ورته سرکه واچوله چې که ده ویلو چې د اوبه خو ترخې دي دا خو تروی دي د دې خو خوند بدل دی معلومیږي دا چې د ده تنده به معمولي وه دې تندې نه بغیر هم سبق ویلی کېده بیا مناسبه نه وه او چې دې د سرکې په خوند پې نه شو په اوبو کې په ترشی پوی نه شو نو پته ولګېده چې دې دومره تندې اغشتی دی چې دې غریب په ځان نه پوهېږي نو حضرت دومره تنده کې چې اوبه سړی ونس کې درس به څنګه کوي دا زمونږ اکابر دی دی د علم خدمت کړی دی دا اسانه خبره نه ده دغه رنګې دنیا کې چې سړی اوسیږي نو دی به ډوډۍ هم خوري دی به اوبه هم څکي دی به ځان له کور هم جوړوي دی به د ګرځېدو دپاره ځان له اوښ اس موټر هم استعمالوي د خېټې دپاره به دی تجارت هم کوي دی به ځمکه هم کري خو دی مقصد نه دی مقصد یې څه دی مقصد دا دی چې په دنیا کې په سړي د الله را طرف نه یو امتحان دی دنیا د امتحان ځای دی مقصد دا دی چې ته د الله تابعداري کوې او که نه کوې لېږلې مقصد دی هغه د الله تابعداري ده الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان او پیرې ما دې له لېږلی دی چې دې زما تابعداري وکړي او ما یاد کړي زما عبادت وکړي اوس عبادت چې څه له لېږلی دی انسان د هغې یو څو بنیادي څیزونه دي یو عقیده ده چې دی به عقیده درسته ساتي دی به الله مني یو به مني د الله ټول صفات به مني او چې د الله کم صفات دي هغې کې به خدای له شریک نه مني دی به پیغمبران ټول مني او بیا زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د ټولو نه اخیری پیغمبر مني دا بره د عقیده کتابونه به ټول مني او قرآن به د خپل عمل دپاره اخیری کتاب مني دی به د آخرت ورځ مني دی به قیامت مني حساب کتاب به مني جنت دوزخ به مني او مرګ به مني او د قبر عذاب به مني او دا بره د ایمان چې دا زه څه کوم دا ټول د خدای علم کې دي دا عقیده شوه دا علم بی که دی عقیده کې لږ فرق راغی دی به کافری مسلمان بني بیا د هغې نه پس عبادات دي منځ دی روجه ده زکات دی حج دی جهاد دی دا عبادات دی دا عبادات به دی کوي عباداتو نه علاوه بل یو څیز د هغې ته معاملات وی دی به خرید و فروخت د شریعت مطابق کوي دی به تجارت د شریعت مطابق کوي یو بل سره جون تیرول یو بل باندې شی اغشتل خرصول خیراتی ورکول په بیا اغشتل اجاره شوه اشر شو دا ټول سیزونه د شریعت مطابق بده کوي او بل سیز دی چې د ګناه نه به ځان ساتي که وکړه نو بیا د غلا دپاره خپله سزا ده د قتل دپاره خپله سزا ده دې نه به هم ځان خبرئ اوس دا ټولې خبرې دې نه علاوه نورې ډېرې خبرې دي د شریعت دې پورې محدود نه دی دا مې یو څو اهم اصول درته وښول دې باندې به موږ په څه پوهېږو دا عقیده به ته چا نه زده کې دا به په څه زده کې دا عمل به ته دا منځ او دس روجه زکات حج حلال حرام به د کوم ځای نه ته زده کې دې دپاره الله پیغمبران راولېږل او دې دپاره الله کتابونه نازل کړل او د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغی هغه نه پس بل راتلی نشي خبره ختم نو رسول الله مبارک فرمایي چې زمانه پس بیا خلیفګان دي خلیفګان څوک دي عالمان چې دا ما کم سیزونه تاسو له دراوړل دا به تاسو تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي په دې به تاسو مولیان پیئ عالمان بم پیئی عالمان با پا قرآن زدکی تا با پویئی عالمان با حدیث زدکی او تا با پویئی عالمان با دا پیغمبر تعلیمات زدکی او تا با پویئی پا بلا طریقه تا پوی دی نشی
سوال نه پیدا کیږي چې ببله طریقه باندې ته پوه شي. یو سړی چې د ګاډي ډرایوري زده کوي نو بې استاد نه دې زده کولی شي؟ که بې استاده وروخت ګاډي ته او چابي پې تاو کړه او هغه خپله زور ورکړو نو یو لس پنځه لس به یې بېغمه کړي. ګاډی به هم ځای ته رسولي، ځان به هم وجلي، پنځه شپږ به یې مقبرې ته هم رسولي. نه کېږي بې دې نه چې استاد ورسره کینې، استاد ورته چل وښي چې بچې داسې بچی، لاس به داسې تاوې، خپه به داسې ړقی او دغه به څه ورته ویلې کېږي، ګیر به داسې بدلی. استاد نه به زده کوي، بې استاده نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې وایي کې. یا یو سړی دی او هغه دکان یو سړي ایستی دی او دی وایي زه ملکه ډاکټر یم او دکان دغه ځای وباسي. زمړه خو ډاکټر څه ته وایي، خو بس دکان وباسه نو او بس خلکو له علاج کوه. نو چې استازي او شاګردي نه کړې بل چا سره، پلس 15 کاله ټریننګ او کورس نه کړې، چا نه زده کړه نه کړې، نو خو یو ستنې چاله وله نو بېغمه به یې کړي. ځان سره د بیا خوا کې د کپنونو دکان هم وکړي او د کوزو او د مسلو دکان هم ځان سره وکړي. ولې چې وجدي به خلک دقه رنګې زمارونو چې دا د دنیا پوټي پوټي سیز د استاد نه بغیر نشي کولی. ګلکاري والله که د استاد نه بغیر زده کې نشي زده کولی، خامخا ورته به ګورې چل به زده کې، دیاړي به کې هغه ته به چل زده کې، هغه به راته مزې او هغه سال ښیي نو چل به زده کې. یو نال اصله نال وال بې د استاد نه نشي کولی. د دین دا دومره لویې طریقې به بې د استاد نه څنګه زده کې، بې د عالم نه به څنګه زده کې؟ دا موږ ناپویه یو. عالمانو قسم دی دا د خدای او د رسول د طرف نه د دین مشران دي. مونږ ته دین ښیي، مونږ ته عقیده ښیي، مونږ ته اخلاق ښیي، مونږ ته اعمال ښیي، مونږ خدای ته رسوي. بې د استاد نه سوال نه پیدا کېږي چې وشي. دا زمونږ بدقسمتي ده چې مونږ خپل بچي عالمان نه جوړو. د دنیا دپاره خپل بچي نه زه تاجر جوړوم، زه ته ډرایور جوړوم پې خوشحالیږم، زه ته مستري جوړوم ته خوشحالیږم، زه ته انجینیر جوړوم ولې پیسې پې ګټم پې خوشحالیږم، زه ته سرکاري افسر جوړوم خو زه مولا نه جوړم. دا ما ته د ضرورت نه او زیات غوندې شي ښکاري. علم وکړئ په بچو، عالمان جوړ کړئ بچي. زما قسم په خدای د علم دومره برکات دي چې دومره برکات د بل شي نشته دی. خبره خو د ډوډۍ ده که خلک وایي لکه دا بچې داسې ځای ته ورولم چې د ډوډۍ پیدا شي. والله بالله تالله درې قسمه مې درته وخوړل چې د رزق او د ډوډۍ او د عزت او د روغ صحت ذمهداري الله اخیستې ده. زموږ دا مشران قمقلو د هوښیار خلکو، دوی ډېر محنت کړی دی